پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو دا دعا کوئ تعوذوا بالله من جهد البلاء. یا الله د ډېره زیاته مشقت زه پناه غواړم، د زیات تکلیف مشقت غم د دې څخه زه پناه غواړم. اوس مشقت خو عزیزانو دا خو ورکه خبره نه ده، څوک په سترګو نابینا دی ډېر لوی مشکل دی دا صحیح، څوک په غوږو باندې کوڼ دی ډېره لویه مشکله خبره ده، چا مطلب اولاد نه کېږي ډېره لویه مشکله خبره ده، چا داسې مرض لوېدلی دی چې په هېڅ صورت جوړېږي نه، دا ډېرې مشکلې خبرې دي. درک شقا دا معنا انتهایی زیات دک مشقت تکلیف دې ته چې ویل کېږي دا ته دې ته درک شقا دې ته جهد البلا دې ته ویل کېږي. انتهایی ناولده مشکل تباهي او خواري دا نو اوس پر دنیا چې وګرځي عزیزانو بیا ډېرې خبرې در معلومېږي چې نه ګرځې بس دا خپل ځان به تا ته ګرده دنیا معلومېږي. که ته خوشحاله وې ته به ګرده دنیا خوشحاله ده، که ته غمګینه وې ته به وایه چې ګرده دنیا چې ده هغه غمګینه ده. یا لږ خشه BBC والا وایي تی دا زموږ پاڼې ته سر راښکاره کړي، د افغانستان ته سر ورښکاره کړي بیا تر ډېره حده ستا په خبرو هم سر خلاصېږي او مشکلات به هم پر دې دنیا باندې وویني عزیزانو. هغه څنګه؟ هغه دا چې دا اوس تېره جمعه په افغانستان کې د جمعې په لمانځه کې یو خودکشي چې د هغه وسوله، جمعې لمانځه کې خودکشي چې د هغه وسوله. اوس به خودکشه د عزیزانو یوه فدایي بلل کېږي. فدا معنا ځان قربانول. اوس یو سړی دی مجاهد دی الله والا دی مسلمان دی پر ځان یې ګمان وتړل، خاص کافران، هغه کافران چې زموږ د افغانستان د امریکې په مابین تقریبا 12.5 کیلومتره فرق دی. موږ او امریکا 12.5 کیلومتره زموږ په مابین کې فرق دی. سعودي خو تقریبا 4.5 کیلومتره دی. د هغه ځای دشمن راغلی دی، زما او ستا کور یې را خراب کړي، زموږ جوماتونه یې را ړنګ کړو، زموږ کور یې را تباه کړي، کوچنیان یې را یتیمان کړو، زنان یې را کونډې کړلې. دا چې تا پر ځان بم وتړي دغه خلک دې مردار کړو، دې ته بیا فدایي ویل کېږي، دې ته د الله او د رسول د دین دپاره قرباني چې هغه ویل کېږي. اوس یو سړی را ولاړ شو پر ځان باندې بم وتړي، مسجد لره راغلی، په مسجد کې نو معلومه ده خو د بګوان عبادت به نه کول کېږي یاره، د غوا عبادت خو نه کول کېږي، د یو بد مخ ته نه دی ایښی چې د هغه عبادت کول کېږي. خو الله اکبر هغه مولوي صاحب یې هم وایي چې دا شاته پسې ولاړ و هغه یې هم وایي. صحیح سلو. اوس دغه افغانستان دا یوه مسله په خپل مخ کې کښېږدي بیا تا ته ډېره اندازه چې د هغه معلومېږي. 83 کسان په دغه لمانځه کې ولاړو شهیدان شو. 83 کسان په دې که صوفي و هغه هم شهید دی، که ژره خریلی و هغه هم شهید دی، که زناکاره و هغه هم شهید دی، که غیر زناکاره و هغه هم شهید دی. اوس تاسو خالي اندازه لګوئ. هغه یو ویډیو ولا زه خو د افغانستان په حواله عزیزانو ډېر مشکل دی. زه ولا لمونځ مې کوئ نو فرض لمونځ د آخري 2 رکعات خالي الحمدلله ویل کېږي. په خدای قسم زه درته ووایم چې ما د افغانستان د ډېر سوچ و فکر درته ووایم چې ما تحیات شروع کړی والله په خدای قسم ما دا ولي بیا افغانستان د جمعې لمونځ دا موږ د جمعې لمونځونه کوو، موږ ته درک دی یاره چې بیا جمعې لمانځه کې دونه غټ خودکشي وسو او دونه مسلمانان پکې تباه سو، خوار سو، شهیدان سو، مړه سو، ولاړو. دا هغه چاته اندازه ورکوي چې د کور خالي سپی پکې مردار سوی، دا هغه چاته اندازه ورکوي. نور قریب راواخله، همسایه راواخله، عزیز راواخله، زوی راواخله، ورور راواخله، خو لرې خبره ده. هغه ویډیو مې کتله، یو سړی دی هغه وایي ما یو واده وکړ، د هغسې زما اولاد نه کېدی، چې نه کېدی بیا ما ډېر محنت کوشش وکړي ما بل واده وکړ، د هغسې الله رب العزت ما ته 3 زامن چې دی هغه راکړو 3. اوس دی وایي چې زه دا مې په دنیا کې ارمانو چې زه د خپل مشر زوی واده ووینم، نو ډېر په ارمان مې بیا واده ورته جوړوي کوزده د کوزدې با چې کوم مراسم دي هغه مې ټوله وکړو. نو وایي دغه تېره جمعه خو نو د ماکه وشو د هغه څه مخکې جمعه چې کومه ده په دا ما زوی ته واده ور وکړي. واده چې مې ور وکړي نو د جمعې ورځ دا اوس تېره جمعه چې کومه ده په دا ورځ
کشنی انګر د بيدي القرآن ژر سي الله علم ژر د منځه تیاری کوي هغه زوم يم راپورته کوي یا نور دوه زامنو یو د 12 کالو بل د 14 کالو بل د ځوانو د مم راواله ژر منځه لرزم پسې درځم هغه کور ته اختصو په معاملې او په یو کیسه او په کارو چې ورزم په بس د درب میوال چې وامر دی یو زوم بیا نه دی راغلی یو زوم بیا نه دی راغلی وای دا مور وای کزه د خبره وای چې د ازما د زوی ژوندونه لږ دي نو ما دا نه وڅ کول هغه دونه شایسته پلنګ هغه دونه شایسته ګلان هغه د دریاوي اسنورته سیده شوجه هغه د خوشحالي هغه د خنداوي هغه ما د ویب دي د پره وای اوس اندازه ولګوي چې یاره د افغانستان پر کور باندې څونه ور بل دی د اوشکو پر ځای باید چې خلکو وینې توی ولې ویني دا چې د افسوس خبره ده دا چې د پریشانی خبره ده څوک په خوا بدي څوک په څه وایي اچھا الحمدلله الله دې ژوند راکړی د نیم جهان په قصه کې نه یم خو د ظالم او د مظلوم په مابین کې بیا فرق را معلومیږي دا ولې وسو دا چا وکړ عزیزان طالبان غندنه وکول دا موږ نه کړی سیس اشرف غنی اعلان وکړ چې ورور دا به چړنه کیږي دا چا کړی څنګه وسو اوس خبره دا د عزیزانو ته دې خبرې سره اندازه ولګوي چې د دې بنیادی سبب چې د افغانستان د تباہي بنیادی سبب یې وګوره چې ما په فکر چې کوم سبب راځي تا نه مطلب پرته نه لازمي کوم چې خامخا ما د خبرې حمایت وکړه کله خوښ وسه خبره کوي خپل کار کوي خپل وکوم خو ما په فکر باندې تر ټولو لوی بنیادی خبره چې دغه بې اتفاقي ده عزیزان اوس ورته وګوره په دکان کې دوه شریکان دي بې اتفاقي مابین راله د میاشتې خالي خپل تاوانونه شماري څو تاوان مې کړی دی دوه ورونه په کور کې سره اوسېږي بیا تاسو خالي د کور دا د ماښام دا وچه شوروا دا وچه ګوله راواخه د دې بیا ته خوند وګورئ د ځان خوند به یې چې دوه ورونه سره بې اتفاقي صحیح سلو دا رقم مو پسې ځه ګرد افغانستان یو کور کا په مابینځ کې بې اتفاقي ده ولې بې اتفاقي ده څه کور مې خراب دی څه خانه مې خرابه ده هغه مې مشران ولو چې په پاکستان رنګ ملک پر اټم بم باندې مستي د مشرانو نمونه ایښي دي دا غورید دی دا ابدالید دی دا غزالید دی دا غزنوي دی دا ولې هغه مې دلاوره زمریان تیر سوي ول چې نن موږ خالي پر خپل ګمانو د دې نمونه چې دی هغه یې دا هغه انسانانو چې د انډیا رقم ملکونه د هند رقم ملکونه د په دوه میاشتې کې پته کول او نن دغه ځای ته سره راووتلو په سومي خالد د جمعې په منځ کې شهیدان کیږي دا چې د جمعې په غیر خبرې دی هغه بڅولي مخسن بي بي سي اوریدل یعنی په داوس دا میاشتې کې زما خیال کې داوس څو میاشتې کې خالد 480 یا څه پورته چته به خامخای دا خالد په جمعاتو کې شهیدان شو په جمعاتو کې په مسجدانو کې و څه صد خدای دا افغانانو ته اتفاق او نصیب کوي دا څه غمه په کور نو وتل په خدای قسم کوي عیسی علی السلام موسی علی السلام په دعا ورته کړی وای کدا چې دا وطن خراب شوی لکه وچ پر خرابې دوه روان سړی کڅ پیښه د مذهب یو نه دی و د امام صاحب مذهب دی نو ګرځي پیښه نه دا قران یو نه دی رسول می یو نه دی الله می یو نه دی بیا څه پیښه ده زموږ وطن لراسه پاکستان دا اوس ذکریان ستا کنه زموږ وطن کې به خډ دی افغانستان ولا ګرځنه پیژنه علایده زموږ وطن کې کعبه سره دی په وطن کعبه کې څه پیژنه نه زموږ په وطن کې قادیانیان سره دی وطن کې قادیانیان پیژنه نه زموږ پر غټ پوسټو دا قادیانیان دي پر لوړ پوسټو دا شیعاګان دي دا ملایان ولې در دې کمزوري در افغانستان د ملایان کې غیرت کمزوري دي چې دا پتواوی نور کې سره وجني صحیح یا دا خبره نه ده بس چلن بکې گزاره بکې چې سلو هغه تیر بیره بکې بیا ژوند تیریږي کني والله کې تیر کې اشه په افغانستان کې بسود الته حکومت پتوانی ور کړی دا حلال دی یا نه ور کړی د زنا د بیم نه ور کړی یا د شرابو د بیم نه ور کړی یا د لواطت د بیم نه ور کړی یا چې څو د قتلو د بیم نه ور کړی چې سره وجنی یا عشان ستی پر کور ول دونه ور بل دې په کور کې الحمدلله ولې دا کیسه نسته شیګانو سره گزاره کوو د ذکرانو سره گزاره کوو د پرویزیانو سره گزاره کوو د قادیانیان دی هغه د ماجد وسنګ د قادیانۍ د دکان دی بالکل هیڅ خبره نه ده سودا نه د سر کوم هغه تمانه مجبور کول چې تول سودا نه کوي صحیح سو زموږ په دا وطن کې چې د شراب پیکچان ستا د زنا او مرکزونه ستا
د بتخانې سته بتخانې ولې دلته دا د ګزاره سمه سفاره واره ده اوس دې په کور کې څه خبره ولې دا څه وجه ده عزیزانو دا بې اتفاقي ده طالب وایي چې زه وایي اشرف غني وایي چې زه وایي په مابینځ کې څو ولاړو جدي د بل زامن دي جدي پکې مرید دي ها اوس خالي ودې ته اندازه ولګوه چې سره تیغو د افغانستان په حواله ګرد سره ورونه یاست ژبه مې یوه ده وطن مې یو دی خاوره مې یوه ده هغه کلتور چې کوم بولي هغه کلچر چې هغه مې یو دی نور مذهب و قرآن و حدیث و خدای و رسول ګرد یو دی بیا څه پېښه ده نو خالد ته وازه یم بل وایي زه یم خالي ورته ګوره څونه غمونه مې په کور ننوتلي دي دا حکمت ډېر عظیم شی دی حکمت مولانا شفاعي تانوي صاحب لیکلي دي ابو عبیده بن جراح دا قومندان تللی و په جهاد ملګري ورسره و دا په 10 مبشرو کې دي پیغمبر اسلام فرمایي په هر چا کې به یو عیب راوباسه په ابو عبیده کې نسم راایستلی داسې زورور صحابه دی نو دی جهاد ته تللی و نو بیا مجاهدین راولاړ شوي د کافرانو یو بت و د هغه سترګې ور ایستلې وه ابو عبیده بن جراح چې په خبر شو بیا ورته وویل ول دا چا هغه د فلاني مجاهد وکړ زما سترګې به مې راایستله نو چا به مې کوله زما سترګې به مې راایستلې وای خو زما په سترګې به مې توره راولې وای دا مې غلط کار وکړي اوس اندازه ولګوه ابو عبیده بن جراح امین الامه د دې امت امین دی امین د الله رسول فرمایي هغه وایي وای د دا پت سترګې مې ایستله خو زما د به مې راایستلې وای څونه حکمت دی څونه بصیرت دی څنګه ښایسته ژوند دی چې سره تېروي او زموږ هغه دا واوري دا عجبه خبره ده یو سړی په دا نه قابل کېږي چې زر اخلي او نه په دې مسلمان کېږي چې زر لري د الله رسول تازه شو وتقوا ها هنا دغه ځای دغه صحیح سلو یو سړی زناکار دی چې حرم شریف ته ولاړ شي ماته د زنا فکر کوي صحیح یو سړی دیندار دی ښه سړی دی هغه د لاهور په منډیانو کې ګرځي په سړک په فکر کې زنا ګرځي نه راځي صحیح دا د خلکو پر زړه باندې کوشش وکړي پر فکرو یې کوشش وکړي چې یاره په خپل دې خبره زه د جهاد منکر نه یم نعوذ بالله العیدا کافر دی په دا خبره صحیح ګرځي د جهاد چشکی خو خبره دا د جهاد مرالی و ورور ته مې ودرېدی و پښتانه ته ودرېدی و خپل خاورې ته ودرېدی و خپل تربرت ته ودرېدی و خپل عزیز ته ودرېدی و خپل هم وطن ته ودرېدی خو دا خبرې زموږ په وطن کې مسته یاره ولې جنګونه دا زموږ ملایان نه کوي ولې فتوا نه ورکوي پوه شواست څه فکر غواړي څه عقل غواړي څه بصیرت غواړي جذبه به نه کوي د جذبې څخه به کار نه اخلي دا ډېر په له هوښه کار اخلي کنه نو وطن به داسې تباه یو کال نه دی دوه نه دی لاس نه دی شر نه دی نیمه صدیستی پر ورو تېرې شولې خالي خبره دا ده ته وازه ما بل وایي زه ما نور ته ګورې په مابینځ کې خالي جنازې دې پورته کوئ دې خالي شهیدان دې پورته کوئ دې ها څونه بدمرغي راغلې ده دې وطن لره ولې راله عزیزانو لوی بنیادي خبره بې اتفاقي ده چې اوس دا سر راولاړ سي افغانستان دا سړی راغلی په دا مسجد کې خودکشه وکړله طالبان وایي موږ نه یو ملي خو نو ګرځه وایي چې موږ نو ولي یو ګرځه نو خو راولاړ سي په دواړه راولاړ سي دا زموږ کور چا نه خراب په دواړو راولاړ سي دا په جهان کې زموږ د پښتنو بدیانې چې بیا کله خبرې ورېندارې ته راورسېږي بیا دې خپله بدي پرېږدي راولاړ سي دا زما ورېندار بې عزتي چا ورسوله دپاره څه سړی راغلی و بیا خپل دواړه سرونه قربانوي د خپلې ورېندارې خپل پړونه چې دی هغه بچاوي د دو د هغه بدي پر ځای پرته د هغه بیا هغې سره ګورو زموږ هغې یاده خبره نشته بس نه به سره پرېږدو چې نه پرېږدئ بس داسې مابین لره دا چې په دواړو راغلي وي چې هلکه دا چا وکړو دا کار مام نه دی کړی و تام نه دی دوه ورونه دي په کور کې اوسېږي دا غلا مام نه ده کړې تام نه ده کړې دا چا وکړ درېیم ما تاسو دشمنان ته خو راسه ما ته به د خپل دشمني پرېږدو راسه ما ته به دا غل معلوم که دا غل ګر څوک دی دا قاتل څوک دی دا زموږ کور له تاوان چا راوړي دا ولې راوړي دا خبره بیا مې چې د سره وکړو چې څو ته پکار ستا دپاره پکار څو زما دپاره پکار ده موږ په دې وطن کې څنګه ګزاره سره کوو چې کله کله یو مشکل د انډیا دخوا راشي څنګه ګره سره ناست ملایان تبلیغیان مجاهدین هندوان قادیانیان سکان پرویزیان ذکریان ګرده یو ځای سره ناست صحیح بس لویه بنیادي وجه زما په فکر چې دغه چی شته هغه بې اتفاقي ده په افغانستان کې نو اوس دغه د الله رسول فرمایي دي دا دعا که تعوذ بالله من جهد البلاء د ډېر
ډېره مشقت ده، داسې مشقت چې هغه د برداشتېدو نه وي. لکه دغه سړی چې کوم و ویلی ول زما 3 زامن ما لمانځله واستول، ما لاړ سي لمانځله، هلکه ژر سه هلک پورته پر پالنګ پروت و، شوا نومېدی که څنګه، پر پالنګ پروت و دغه ځوان، دا چې واده یې کړی. نو خو ما خدای د واده سوی و، ما راله زوی هله ژر ژر لمونځ به موږ الحمدلله والمسلمانان یو. اشه اوس څه چمپه کوې؟ په دې خو سړی نه خلاصېږي چې یاره بس نو خدای دې وبخښي، دا بس خدای دې خدای دې ظالمان تباه کړي. مه کوه، ته خو واک لرې، ته خو وس لرې، ته په لاس کې توپک لرې، ته ستا په وسه پرده سره راټوله که خبره سره وکړي، مجلس سره وکړي، دا څه پېښه ده؟ د هر کوره چې سړی راغلی په دې کې به سره اخته وي، کې به د مابین دې درسه ولاړ شي. څه کیسه ده یاره؟ خو شراب نه دی عام، زنا نه ده عام، هغه وطن دی وروره. ټیک دی، څوک به لمونځ کوي، څوک به نه کوي، څوک په فلمان ګوري، څوک به نه ګوري، څوک په پټ شراب شي، څوک به نه شي. دا خو زموږ په وطن کې هم دی. اشه به زه به دې بعد راولاړېږم په لمانځه کې چې جومات تر کوم نو به د هغه وایم چې څوک شرابي دی زه هغه ته لمونځ نه ورکوم، چې هغه اخری لږ زه هغه ته لمونځ نه ورکوم، څوک مطلب درواغ وایي زه هغه ته لمونځ نه ورکوم، څوک 2 نمبري کې زه به لمونځ نه ورکوم. یار اصل لمونځ به هم کوو، کوشش به دا کوو، زه هم کوم ته هم کوئ چې یاره 2 نمبري به د مابین زه پاس شو. او که زه اعلان وکړم چې یا زه ملایک یم، چې ټوله شیطانان یاست، په ما پسې به لمونځ نه کوئ، زه لمونځ نه در کوم. نو بیا خو د دې امام تماشه په دنیا او په آخرت دواړو کې ګوره. لویه بنیادي مسله د افغانستان هغه دا وه چې دا چیش نشته، اتفاق نشته. بې اتفاقۍ ته اوس خالي ګوره چا راوړه دا زموږ کور لر دا دومره لویه پریشاني ولې راوړه؟ 15 لکه 6 لکه 10 لکه انسانان خالي دا اوس د امریکې په جنګ کې ناحقه چې په هېڅ شي نو خبر نه د چا په لاره کې و، نه د طالبانو په لاره کې و، نه په دا بل لاره کې هغه ولاړ شهیدان شو. ورسې ویې ګوره یار، تر کورو مې یې 3 ډېرې سولې. دا څونه د پریشانۍ ده، د چا د کور د چا پر کور برابره شي هغه یې ډېر ښه تمیز کولی شي، ډېرې محسوسولی شي، او چې نه یې خالي ورته ګوره خبرنامه ده وادي اورېدله. و درک الشقا د الله رسول فرمایي دغه پناه غواړئ د چیز څخه؟ د بدبختۍ څخه. بدبختي په افغانستان په کور ننوتلې، موږ هم بدبخته، بدبختي په کور ډېر ننوتلې ده، خو دا نه ده، مړي نه سره کوو، ګډ ژوندي یو. په ژوند کې ډېرې خبرې سره کېږي، ډېرې خبرې سره کېږي. د الله رسول کوشش دا و څوک پرې واژوي نه، چې هر څو لوی کافر و وخت پرې ورکړي، مهلت پرې ورکړي. یو خو هغه د جنګ په حال کې مابین لر رالی اخونه ولاړ، یو صحابي راولاړ سو، یو کافر یې ووایي په جنګ کې، خاص د جنګ په حال کې چې دا وایي د کلمه ووایي، ده پسې ووایي. د الله رسول خبر سو، بیا یې ورته وویلې ول دا ولې؟ هغه ویل یا رسول الله د بیرې کلمه وویل، ول تا یې زړه څیرې کړي، تا یې زړه وکاتی؟ هغه ویل یا بیا لاسونه داسې پورته کړي، یا الله زه بری یم له دې قتله څخه. خالد بن ولید ته ویل ول زه بری یم له دې قتله څخه چې دا قتل چا وکړي، زه بری یم، دا مې څنګه مړی وکړي؟ په دروغ هم چا کلمه ویلې وایي د الله رسول نه واژي، پروا نه لري. زموږ هغې په رښتیا وایي کلمې لا نه سره پرېږدو. غټ داستان دی، دا ورسې د هغو د کورو پوښتنې وکړئ چې په یوه هفته کې ناوې کونډه کېږي، نو دا بیا دغسې دا د چا خور بیا اندازه ورته کوي، یا ورېنداره یې اندازه ورته کوي، یا لور یې اندازه ورته کوي، یا همسایګانې بیا اندازه ورته کوي. د بل لور وه، د بل ورېنداره وه، د بل ناوې وه، ولاړه نو څه دي چې ولاړه. ورسه په زړه یو الله خبر دی. هغه پلار یې انټرویو ورکوله، په ژوند مې د هغه یو ارمان و چې دا بل واده مې وکړي چې بیا زما زوی هغه واده کوي، نو به زه څنګه خوشحاله یم. هغه میک یې وغورځوي، بس په انا پوښتنې مه راسه کوم، څنګه زړونه دي چې نه چاودل کېږي. بس موږ ته خو نو بیا خلک څه وایي؟ پښتانه ډېر غیرتمند دي، ډېر غیرتمند دي. بس آی غوړ لاسونه دي، زه به نور تورې نه وایم، ډېر غیرتمند دي، ابدینو سره جوړېدلي، لا غیرتمند یاست، لا غیرت الو که خطابان میسی، دا دشمنان دي، دا ظالمان دي، دا کافران دي، دا پریدي وطن سره غلي خلک دي، دا می خطابات شي په والله که غیرتمند یاست، د خدای په نامه که غیرتمند یاست، هسې سره اخته کړي یاست. که زه دا درته وایم چې د عقل خلاص یاست، هغه خبره ده صحیح ده. اوس په دې کې زموږ ډېر ښه مجاهدین، زموږ یاران شته، زموږ ملګري شته افغانستان کې، ډېر انډیوالان لرو. هغه وایي چې مولوي صاحب ښه تا به موږ صحیح خبرې کولې، موږ بیا عقلان یو. پر لوړه سطح باندې چې دا خبره وګورې، بیا چې تاریخ وایي بیا درک سړي ته ورکوي، یا یو مجاهد نه شم چې زما دا مطلب دی د پلانۍ یا پلانۍ، یا یو ملي والا شم. دا عمومي خبره د افغانستان پر سطح ته کوم، موږ ته اقرار بیا غمه نه چې موږ یې خدا نه خواسته. خو چونکې زموږ مسلمانان ورونه دي، پښتانه دي، پښتانه خوا به ده ومه یاره، څه جت خو نه یم، نه مې پلار و نیکه و، خاوره معلومه ده، ګرد مې معلوم دي یاره. یو سپی په بل دا کله کله دا یو کارګه مړ سوی، دا زر کارګان ولې پر راټول دي؟ کله کله یو میرژی مړ سوی، دا زر میرژان ولې پر راټول دي؟ نو خو دا دی وایي دا زموږ برادري ده، دا میرژی وایي دا زموږ میرژی دی، دا ولې مړ دلته پروت دی؟
کارګاه په پنجاب کې موږ دا کارګاه به یو دانه مړ ورور چا به وښ دا کارګاه په خولې چې نه وړاله یو کارګاه اصل څنګه انسانيت انسانان خو یو مسلمانان یو پښتانه یو دا درې خبرې راکسته بیا هم ته ماته وته به حصہ وسه کوم سړی به حصہ هغه په آخرت کې دغه به حصہ دی هغه په دوزخ کې ورسول دی پته نه پېژني څنګه د افسوس خبرې درته کوم څنګه او دا بنو بیا منافق سړی چې پر افغانستان دا پیرزوی چې یاره خدای دې دغه لا په ور ولري دغه دې لا ور پکې راولي بیا به خدای زموږ کوټه دا ور راولي هر وخت دعا ورته کوي هر وخت ورته کوي پروا نه لري زموږ قریبان دي نه پکې یارانو دوستان دي هم نه پکې پروا نه لري مسلمانان خو دي پښتانه خو دي بیا په دیواله باندې دوه ورونه نه بیګانه کیږي دوه ورونه په مابینس کې بیش وکي دیواله وګ دا وسره بیګانه سونو د پریدي سړی سره زر دیوالونه په مابینس کې هغه چشتي نه د خپل ورور سره زر دیوالونه په مابینس کې موږ افغانستان زر وره خاردار تارونه سره جار کو دا نه بیګانه کیږي دا موږ ورونه دي یو دلته دی بل الته دی او چې پریدي دي 50 دیوالونه د مابین ځو باسه دا کمیسه د مابین ځو باسه ورسره یو ځای څه داستا ورور نه دی دا اټاله خبره ده یقیني خبره ده زموږ ورونه دي چې ټول افغانستان او بیا د بده مرګ په شمالي کې دا خبرې نه کیږي هغه څه اتفاق لري خالد اوس بکوالي د پارسوال د وځي هغه اتفاق لري په بامیانو کې نه کیږي هزارګان اتفاق لري زور تر کندهار وته چې څو تر ننګرهار وته ولې وای پښتانه ډېر غیرتمن خو دې توای شي چې په ټول یو مړی بچاو چې یو سړی مړ نشي زر کسان سره راټول شو کوشش دا وکړي چې دا یو سړی څوک وایي چې دا موږ بچاو دا زر دې په کې ولاړ شي دې ته بیا غیرت ویل کېږي او که ګرد سره راغورځېدلي یو د بل سره وژني دا د خلکو دروغ دا په موږ پورې تړلي دي ډېر غیرتمن یاست امریکا به راولاړ شو ډېر غیرتمن دي هغه لوی بمان چې د جوړ کړي و د تجربې ځای نو پر موږ راوړل ډېر غیرتمن دي پښتانه ډېر غیرتمن دي ناوی دي نه را پرېښول کښنی د زانګو کښنی دي نه را پرېښوي سپین ږیری پلار په سترګو ړوند و په لکړه تلي هغه دي نه را پرېښوي جومات دي نه را پرېښوي قرآن شریف دي نه را پرېښوي مؤذن دي نه را پرېښوي پیر دي نه را پرېښوي ډاکټر دي نه را پرېښوي او دا هغه رقم تاجر دي نه را پرېښوي یو حکیم دي نه را پرېښوي بس هغه خبره ده ډېر غیرتمن یاست موږ نه غیرتمن موږ بې غیرت وي دی غیرتمن یاست بس موږ بې غیرت یو ماز کار مه راډوئ په دا خبرو کې زموږ په لکو انسانان راووژل دی غیرتمن یاست وسوء القضاء د الله رسول به دعا کوله ولي الله د بیکاره تقدیر مې وساتي بیکاره تقدیر څه معنی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به طواف کوي نو په طواف کې ویل ولي الله که زه بختور یم زه مسلمان یم زه سعید یم په ازل کې تازه لیکلی یم یا الله ما ولیکه تر مرګه ما په دغه شیانو کې ولیکه او که چیرې خدا نه خواسته زه سعید نه یم په ظاهره زه سعید یم مسلمان یم او مرګ بیا پر سعادت باندې نه دی پر کلمه او پر اسلام نه دی یا الله دا زما چی شي دا زما تقدیر را بدل کا ستا په مخ کې هیڅ څوک نه درېږي یا الله ستا په مخ کې هیڅ څوک نه درېږي دا زما ازلي چې کومه فیصله تا کړې دی یا الله دا بدله که ستا په مخ کې هیڅ څوک نه درېږي نو د هغه رقم ته به هم دا وایي یا الله ما د بده تقدیره وساتي یا الله د بیکاره تقدیر دا دی لکه اوس پر دا خاره کې په افغانستان کې څونه لوی غم راغلی څونه لوی مشکل پریشاني راغله څونه د دنیا نوري پریشانی چې وګوري ستا یار زماره و جل جلاله نو نسو شوولې چې وګوري یا الله د بیکاره تقدیر د بیکاره فیصله خو نعوذ بالله دین نعوذ بالله چې الله رب عزت بیکاره دی یا زما ستا په حواله باندې نعوذ بالله الله رب عزت فیصله کړ د مرګ کلمه جناخله دا نو بیکاره تقدیر شو یا الله د بیکاره تقدیر وسنګ دا خبره خلاص صحیح شو اخر خبره ده والشماتة الاعداء د الله رسول به ویلي ولي الله د دشمن د خندا مې وساتي د دشمن د خندا مې وساتي چې دشمن په ما خوشاله شي اوس نو په لوړه سطح چې راواخلې افغانستان د دشمن څنګه په خوشاله دي خدای در دغه لا بدر روسیان دي ایرانیان دي امریکایان دي ټول دنیا انګریزان دي موږ غوا خسي دي او موږ په خپل کې څنګه سره تباہ کړو وشماتة الاعداء الله رسول به دعا کول ولي الله ما داسې ما جوړو چې ما دشمن په ما خوشاله شي شکر دې د خدا دی موټر یې ورکسلو اغواسلو کور یې ونړېدی په 2 نمبري کې ونیول سو لاړې جیل را دا دعاګانې اوس موږ ته خدا دعا درو سم ده کړی چې خدای د دشمن د خندا مې وساتي دشمن نو بیا عام دی هر دشمن چې ولو د خپلو کپرې دی ولو دا د الله رسول دعا کول ولي الله د دشمن د خندا مې وساتي
د دشمن د خوشحالۍ مې وساتې چې دشمن په ما خوشحاله شي. خدای مکه زما په کور کې بم پټاو شو، زما کشنیانو زما کور ټوله ولاړې دی را خوشحاله. یا الله دته دومره د خوشحالۍ موقع مور کوه یا الله چې دی په ما خوشحاله شي. څونه انتیکه دعاګانې مې در وښولې. دا علیده وایاست یا الله اللهم انی نعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق علیه د بخاری او د مسلم حدیث. نو موږ دا دعاګانې نه کوو، د الله رسول خو په دا خبرو باندې نو مبتلا، ما ته پکې مبتلا یو، موږ دعا هم نه کوو، د الله رسول نو مبتلا دعا کوله، موږ مبتلا یې لا دعا نه کوو. بس موږ خدای دکانداري راکړي، خدای پاک کور په ګرانه بیه را خرڅ کړي، خدای پاک دا همسایه کور ماته جن را واخلې، دی مشهور دی په قیامت دی چارج دی، خدای بس دا کور ماته جن را واخلې، ما کور به غټ شي، خدای دا موټر د سواخه دا ماته راکړه، دا شاپینګ سنټر د سواخه دا ماته راکړه، خدای پاک دا د شایسته زوی د واخله ماته راکړه. دا زموږ دا دعاګانې دا نو خدای قبلې چیرې قبلې. خو بس عزیزانو دا د نن سبق نه دا و چې مو وای دا دونه خبرې. دا به خاص کر د افغانستان هغه شهیدانو ته چې د شهیدانو صلی الله د شهادتونو قبول کړي، چې کوم قریبان ژوندۍ دي الله د زړه صبرونه ورکړي او الله رب العزت د دې وینه نه ضایع کوي. خدای پاک د افغانستان اګولې ګلزار چې بولي، خدای دې هغه کې، خدای دې سره خوشاله کې، خدای دې اتفاق راولي، خدای دې امن راولي، خدای دې خنداوي راولي، خندا ژړاوي بیخي دې ولیدلې، خدای دې خنداوي راولي په دې وطن کې، خدای دې د دشمنان جنې ورک کې، خدای د دشمنان جن لري کې، خدای د دشمنانو دا غلبه چې کومه ده دا غلبه دی الله د دشمنانو لري کې، خدای دې د خپل شایسته خوندور شپې ور نصیب کړي چې په خپل کې سره خوشاله یې. څال دی عزیزانو ورسې وی ګورئ څوونه د پریشانی خبره ده. موږ کله د همسایه سره نه پر معمولی خبره باندې تو می چې دی بولی دا راغلی نه بیا سړی له خوب مو ورځه ډوډۍ مه خوره لمانځه لره مو ورځه وایي هغه سړی هلته دی دا خالي پر یوه خبره نسخه ترناوه وله یا د نالۍ اوبه ولې یا ستې د کور کوچنیانو زموږ کور له ډبره راوغورځي پر دا خبره. نو دا چې څلوېښت کوچنیان د کور شهیدان وتلي، دا چې د واده 300 کسان شهیدان شوي، شادي حال کابل خو په یاد هزارګان دي شیګان دي پروا نه لري، افغانیان خو وو یاره نرغوندې سخوان کیسې د چا سره جنګ کوي بیا که دشمن ولاړی دا علاقه ده بس بل چا ووژي زه خوشحاله یم. دا علاقه دا خاص خبره نه ده یاره، نه په دې شیګان ختمېږي نه په دې بل شی ختمېږي نه بل شی ختمېږي. خو بس افغانستان کې دی الله امن راولي، الله دې صلح راولي، الله دې روغ راولي، الله دې په خپل کې سره جوړ کړي، په خپله دې خدای پاک ودې ته بچي ورکړي چې پر ګرد وطن بیا دې خپله بچي سره کوي، طالب هم دی، ملا هم دی، قاضي هم دی، اشرف غني هم دی، ابل هم دی، دا څه خام دی، دا څه حال دی، دا څه سرې وینې دي، دا څه زرغونه شالونه په سرو وینو باندې سره دي. دا ولې یاره دا ولې ښایسته پلنګان دا خو به 40 کاله د پلنګان په دې خونه کې ولاړ وي پراته به وایي دا خلکو به خوشحالۍ کولې. دا څنګه حلاله نکاح ودونه د پریشانۍ سره مخامخ شوله. بس الله رب العزت په دې وطن کې امن راولي، خوشحالي راولي، الله رب العزت دشمنان ورک کړي، الله دې دشمنان تباه کړي، خدای پاک دې زموږ وطن را ښایسته کړي، زموږ وطن کې دې الله امن راولي، خوشحالي راولي، سکون راولي. دا اوس ازادۍ مارچ روان دی، الله دې خونریزي نه راولي، الله رب العزت تباهي نه راولي. بس خدای پاک دې موږ ته په خپل وطن کې سره خوشاله کړي، افغانستان دې الله ته خوشاله کړي، موږ دې خدای دې خوشاله کړي، دشمن دې الله په خپل کور کې تباه کړي، که اسرائیل دی که انډیا ده که امریکا ده که برتانیا ده، هغه دې خدای که روسیا ده هغه دې خدای تباه کړي، موږ که تباه کړو خیر. الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله رب العزت پر دا تور باندې موږ ته مرګ نصیب ټول عالم اسلام ته چې موږ دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله.